سپورټ کوي چې دا په بټیو کې کارونه کوي مزدوري کوي دوستانو دا تصویر ستا خپل ده ما ویل که څه بل څوک د ریکویسټ مې ورولېږه چې راجګه شوته وي وای لګیا شو کار کوو موږ دلته لګیا یې کار هم کوو او ګپ هم لګوو دوستانو تاسو ګورئ تاسو خارج کې درس وایئ ولا یو څه درې درې ویډیوګانې به مې ستا کتلي څنګه هغه ورور ته ګفټینګ وکړه ماته مه کوه قربان څنګه هغه ورور ته جاوید جان ته شیرینۍ په سپوږمۍ کې شیرینۍ خو دومره غټ کوس دی د شیرینۍ مزدوري دلته په وطن کې کوس دی د ویلې چې د مونږ ورونه هسې مزدوري کوي او د پیسې پرېږدي چې د مونږ ورونو ته ورسي دا ټول استادان چې په خارج کې دي یوه روپۍ هم ورته ونه کوي دا د سپۍ زمن مزدوري دي خو دغه د وطني خلکو ته کومکونه کوي Regusta por hacer support to que abro el teléfono para poder قربانا دکینه درته غږېږم خو بدله وه تا نه سم راجګوی په دغو خښتو اوس د پنجابیانو پاخه کورونه جوړېږي ګلخانانو خدای هم تباه کړه تباه سئ پښتانه مو د پنجابیانو ته د خښتو جوړول دې به تورې تورې د دغو خښتو جوړ سوي په بدلو کې اوسي او د مونږ پښتانه ښایسته سپین هغسې وسلي ته لږ سپورټ کوي هغوی ته ګفټینګ وکوي فوزیه یو خبره درته کومه خفه کېږي خو بې نه قربان ولې وخبه کوي ما ویلې فالوبیک به راکړې سترګو ولې نه جاوید جانه صدقه دې سمزو ګفټینګ هم درته کوم فالو مې که ما فالو که چکوال کې که نه چکوال کې جاوید جانه قسم فالو شو بیا راځم ګفټینګ درته کوم ستا ما ته ډېره ډېره مننه ډېره زیاته مننه چکوال کې عین پنجاب کې مزدوري کوي چکوال کې ډېره کمي ده دلته پدر دې د پنجاب چکوال نه ولر خدای پاک دې درته خپل وطن جوړ کړي امین ولا څوک مجبوری ده ګرمي کې خوم بس خدای پاک دې امریکا ته راوله چې دومره مزدوري وکړي هغه زوی اولاد ته خو به دې یو ښه رزق و روزي پیدا کړي امین بالکل افغان کینګ سلیمان خیل کوچ ہے یاره خدای سلیمان خیل نه ابراهیم خیل ابراهیم خیل یاره خدای پاک دې موږ افغانستان لکه د اسرائیل غوندې ښایسته هېواد کې ښه ډېره پیسه دې پکې دا ټول دې موږ ابراهیم خیل او اسماعیل خیل سره رایوجای سو یا الله موږ ته خپل داسې ښایسته داسې آباد په ټکنالوژي او په پیسه موړ جوړ کړي لکه اسرائیل چې دنیا تېر نه ډارېږي امین یا الله پاک امین والله کېږي به انشاءالله ستاسو ته
پاکستان لعنتي پاکستان همدغه دې ویلې دا ورور ته ورسې ګفټ ټولې کو پیسې ورولېږو دا ورور ته او ځان ته یو دوکان خلاص یو دغه د چکوال مزدوري نه خو مې په تاسې نه لورېږي لکه که زه تاسې ته لږ پیسې راټولې کړم او وطن ته به لاړ شي یو دوکان به ځان ته جوړ نه کړي وطن کې به دغسې د خښتو بزنس درته خلاص کړم ورکه وطن ته جوړ کړئ دغسې د خښتو بزنس به په افغانستان کې درته جوړ کړم همالته به هغې خپله به ځان ته مزدوران ونیسه پیسې به چېرته مونږ او چېرته دونه غټ کار ولې نه پښتونه مونږ قسمت هم د خاورو کې نه ښه دی قربان وي دا ورور دې ته به پیسې جوړې کړو ګیلمان ته به $1.5 لک ټولې کړې دغه ته ورور ته به چې یوه غټه د خښتو بټۍ ځان ته جوړه کړي په افغانستان کې څومره روپۍ درولېږو څنګه څومره روپۍ به اوسې دغسې یوه بټۍ دا بیخي بې حسابه دی څنګه پیسې دې لګېږي موبیل تقریبا غاګانې ساتلې پسونه یې ساتلې میږې یې ساتلې شودرمرغ یې ساتلی میږې چېرې ساتلې دي دلته نور خپلوان دي لري خو موږ پکې بیخي پس پاتې یاستو افغانان ته وګوره هغسې محنت زموږ افغانستان چې امریکا نشي هغسې خو ځوانان لري دغسې غیرتي نران لري هغسې مزدوري کوي دا دونه غټ کاروبار دی کمې پیسې پې ولګي هغې اتیا لکه کلدارې پې لګېږي بیا لکه یا اتیا لکه داسې پیسې لګېږي په یوې بټۍ په یوې بټۍ خو $10,000 $8,000 کېږي $10,000 ورور ته ټولې کو دا چکوال کې ده دغسې یوه بټۍ ورته په وطن کې جوړه کړو بس چې نور غواړم انتظار ته قربان جاوید جانه شمسو ګډه مخ ته لږ واچو نو پوه شوې پوځیا خورې قربان و وروڼه دغه درته ورسئ لږ ګفټینګ ورته کوي د ما له خوا نه تا ته چې بیا ګفټینګ وسې په ټیک ټاک کې تا ته پیسې درکوي ټیک ټاک کې راکوي اوس مې شروع کړی تقریبا میاشت شوې ده لایف بیا ما سره لایف راځه خلک به تا ته ګفټینګ کوي ښه ډېره مننه بلکل دغسې کار کوم او کسانو راځئ دغه هلته ورسئ لږ هغه ورته وکړي دا ملګري مې وینې بټۍ کې کار دی هلته به चाचा दिलाओ ना इधर हाँ दिलाओ हाँ गुरु बस सही है काम हो गया हो गया ته یې هغه هم چکوال هغه په پنجابیانو هغه مرداخور لکه دوزخ غوندې ګرم پاکستان کې پنجاب کې دي او د جنت غوندې د وطن نه محرومه دي نو درته وایم چې اوس دلته دي سبا 8 بجې دي او کپړې وینه غونډې لمدې خفتې شوې خولتې بوي داسې ګرمي ده پښتانو اپریدیانو خپل غرونه دغسې په دالخورو مه ورکوئ اپریدی زبا به تم چېرته په کومې بټۍ کې به دغسې پنجاباکو آرمي والا ټول هر چې یې درنه ویوړل وسپنې بیا دغسې په بټیو کې ورته بیا تاسې کارونه کوئ دغه کیسې دي که نه تو به له خیره تر زوی خو مو لېږو او موږ هم پسې ځو له خیر وای تر زوی مو لېږو خپل وطن ته لاړ امارت وویل چې همالته کار کړي او دغسې بټۍ جوړې کوي طالبانو ته غټې غټې بنګلې جوړې کوي مبین ته ووایي ورته یې دغسې یوه بټۍ واخله تاسې ورته خښتې جوړوئ هغه د غواګانو فارم د ښه غټ فارم دې جوړ کړي غټ پانتون به جوړ کړو دوی به خښتې راته جوړوي په بټیو کې موږ به ورته پانتونونه جوړ کړو
خښتې به له تاسې نه اخلو نه په دا خښتو کې خو ډېره فایده ده چې زده کړې دي ورک سه چالې تېر نه زده که اتې وتښته اوس کې ځان ته جوړ دغه خبره ده که نه دغه خبره ده بس چلونه هر شي خو یې زده دي چې پیسه لاسته راشي بس انشاءالله خدای پاک دې پیسه دا چالې تېر نه زده کوي چې د هغې څنګه جوړه دغه د بټیا ګفټینګ ورته کېدو مننه دا ورور ته جاوید جان ته د مال طرفه زه لایو بندوم 10 سکندو کې ویده کېږم دلته تیاره ده سمه ده دې ته ګفټینګ په کوم ځای کې زه امریکا کې یم ښه ما ویل که ته کله یو ملک کې کله بل ملک کې نو څه پته نه لګېږي دا خو صابره راغلی زما صابره قربان صدقه د ما جانان صابره هلته ګوره ته په سعودي کې په ګرمیو کې وسوځېدې هغه د غرونو د ګل غوندې وطن د مومندو وطن و د اپریدیانو د افغانانو وطن مو پرېښی هغه په پنجاب کې بټۍ کې د بټۍ کې کار کوي صابره ما ته ګفټینګ مه کوه هغه ورور ته یې وکړه هغه بیچاره زه څه کوم په ګفټینګ ته مزدوري کوی سم جاوید جان ته ګفټینګ وکړو والا پوجا خورې بس څه ووایو ډېره مننه بیا به ګپ لګوو انشاءالله او زه خو هم دلته لګیا یم کار کوم ته ویده شه خوب دې پوره کړه اوس فرینډ شولو بیا به سره غږېږو قربان ښه وخت درته غواړم ښه خدای په امان خوشحاله اوسې دا خو ما غلط شوم بیا مې میچوال آپشن و جزاله خیره وایه نه دا خو په مخ دې په مخه دې ښه اوکې زه خدای پاک دغه هغه ته ګفټ وکړی و هغه ته ګفټ وکړو مننه قربان زه بیا ورته کوم بیا چې لایو راسې دغه د کوم د جی ایچ کیو والا سپی دلته د زه برپدر دی د تا نه لڅېزه څخله د سپی زو ده د جی ایچ کیو والا سپی دلته غول خوري خو ښه ده هماغه د غواګانو چې هر شي دی هغه یې وایه غوا څنګه قیمت یې خپله غواګانې د شترمرغ لري خپل ژوند لري یو څو ورځې مخکې پسونه و د هغه پسونه یې خیال خسې کولې لږسې لګیا و پسونو باندې شکر داسې خدای په خپل بزنس ورکړی دغه ورور بیچاره په چکوال کې په پنجاب کې په بټۍ کې په جهنم کې کار کوو سیدې ته یو بزنس خلاص کو په وطن کې پیسې ورته ټولې څنګه دی وایي اتیا لکه پاکستاني باندې بټۍ کېږي چې هغه 10,000 یو 9,000 $، موږ ګیلمن ته په افغانانو 1,50,000 جوړې کړلې نو که دغسې دغه ورور ته هم لږ پیسې راټولې کړو او هلته ورته بټۍ جوړه کړو په خپل وطن کې نو دا به جنرال مبین ته به هغه وکړي ولې چې ما سره ګپ شپ لګوي ولې ورور ته ګفټینګ نه کول مننه چې تا ټیم جوین کړ فیبین هغه ولې د زه نر زوی د تام دی نر زوی په افغانان ولې په خپل وطن کې لکه پاچا غوندې اوسېږي خپل غوا لري خوسای لري دا بیچاره ورور ته وګوره په چکوال کې په دې ګرمي کې لکه د دوزخ غوندې ګرمي کې پنجاب کې بټۍ کې کار کوو خدای وا مخلوقه بټۍ کې نه خپل وطن نه د خپل وطن پاچا ده تاسې هم څه خارج کې لکه د سپی زامنو د مبین شاه پرېږدي هغه خپل ژوند ته یې پرېږدي خارج کې مزدوري وکړي پیسه پیدا کړي او مبین د خو هغه د خدای پاک ورکړی د دغسې ورونو ته دغه د پنجابي تاجرونو دغه محتاجین یې راخلاص کړي په امریکا کې شپه ورځ ناسته یې ټویټر او په ټیک ټاک کې بل کوم کار هم نه زه خو ادم ښایسته سوی یم د فلوریډا اوټلا دا بل ته وره الله دې رحم په مونږ وکړي په مسلمانانو څه بلا سوې په سعودیان هغه د لکه خره غوندې ډاک دي قطریانو دوبۍ والا په ځان دې رحم وغواړه الله دې په مسلمانانو راځه زه د مسلمانانو کور ژوند و زندګیانې درته وښیم اریانه به ورته پاتې سي شاهرخ خان هم مسلمان دی ته څه کوې د ځان غم دې خوره دا پنجابی چې ده دغه پنجابی هم مسلمان داسې ده تاسې باندې په بټۍ کې په دغه ګرمي کې خښتې جوړوي او بیا په دغو خښتو کې تکه توره پنجابۍ ښځې ته په بنګله کې ورته ناست دی د بټۍ له خښتو نه یې نیولې مزدوري نه تر د بنګلې جوړولو مزدوري پورې ټولې تاسې کوئ پوه شوې
ما باندې شکر الحمدلله رحم سوی د مونږ واده څنګه رحم نه ده سوی مونږ په امریکا کې د مونږ واده دغه ده د افغانانو د کوچانو واده په نیویارک ټایم کې راغلی ما باندې څنګه رحم نه ده سوی زه دلته داسې ګډه سوې یم دلته ګوره واده خیال که جاوې ورو ورو ساربانا واده لرې لرې دا زه پکې یم داسې ښایسته د کوچانو ښځو ته ته وګوره مونږ په امریکا کې څومره مخکې لاړ یو آی هی دا ګوره د مونږ واده په نیویارک ټایمز کې کوچانیان راغلي دلته ګوره بیا کږې کړې دا ګوره دلته ګوره دا کوچان دغسې خوشحاله دی دا پکې زه یم دا پکې جیسن دی واده خیال که جاوې ورو ورو آها نیویارک ټایم کې ته راسه که راسه بهار ته په دې خبرو خوشحالېږې دا ګوره دا د کوچانو ودونه په نیویارک ټایمز کې راغلي یو خوانه کوچان پښتانه په پنجاب کې بټۍ کوي آها واده خیال که جاوې ورور لرې لارې پنجابیانو جنگونو خو مو بیا په خپلو منځو کې سره شروع کړي دي په دا وزیرستان کې ناوې ته څه رقم بدله وایي مونږ خو دغسې وایو چې اوښانو بیا غاړې کږې کړې ودې خیال که جاوې ورو ورو ساربانه ګوره ښه مونږ خو دغسې وایو وزیره ته راسه وزیره څه جوین دې کړم راځه چې یو څو ورځې بیا کږې کړې ډاکټر څنګه ښه جوړې د وطن یې که د بل وطن یې د کوم وطن زه د پېښور یم نو تاسې دا پېښور کې چې ناوې راولئ تاسې څه رقمګانې ورته لګوئ دغه شانتې نه لګو هغه نورې چې کومې مستې ګانې هغه ګانې لګو نو کوم رقم وطن لګې چې کومې خبره د ناو نه درته وایم بیا کړه خبره هغه درته وایم چې څه رقمګانې لکه د ناوې زوم ته که نه اوس مونږ دغسې وایو که نه چې کله زوم راځي ناوې راځي مونږ دا وایو چې په بسم الله قدم راواخله ښایسته ناوه کوي و پښتنې ناوه کوي الله دې مل څه دونه سوچ خو موږ نه دی کړی خو زه دا ستا کومه خبرې ده دونه سوچ موږ سره چېرته دی خو هغه داسې خبرې چې ناوې ده پاسپورټ یې زر راوله کومه لکه دا ته ګوره دلته چې موږ وایو چې ناوې راولو ګوره ښه موږ بیا په هغه وایو چې جلکۍ ودېږي خوشحالېږي ودې خیال که جاوې ورو ورو ساروانه ود لرې لارې
زمونږ چې دلته جنکۍ راودېږو نو هغه ځان موجنې جاړي پوه شوې جاړي نو دلته وایي چې زه پردي کور ته چې بیا کله کور ته راشي نو بیا لاندې زمونږ خو څه داسې ناوېګانې ودېږي داسې په ښایسته ښایسته پاسطابیرو را روان دي داسې په خیال باندې تاسې بې عقلې جنکیانې دي دا څه بې عقلې بې تربیه جنکیانې دي نو ستا غوندې تربیت والا چې دی په امریکا کې ناست دی نو موږ دلته بې تربیته خو هم دلته راته پرېښي دي دغه خبره تا ته باید چې زه په جرمني کې یا اسرائیلو کې ښځه وکړم چې داسې په خیال در باندې روان یې او لاس یې در سره نیولی لکه د عربانو پردی باندې په جرمني باندې څه کوي چې ستا غونته چې د بیا تشې نو بیا به څونه خوندې ډاکټر یې وای هی نو وای هی دا د ګري بدل دی ګوره ښه وای هی ته ګوره دا د ډاکټر ګډا خو به دې مخه ګډا کړي نسا ورته تاسو وایي نسا به دې مخه نسا کړي موږ یو واده و دا بدل یې پکې لګولی وې تاسې که امریکې ته راسئ کومې تاسې څه کلچر لرئ موږ خو دلته واده و په امریکا کې که نه نو په امریکا کې د موږ واده بیا په نیویارک ټایمز کې راغی که نه بیا ته که د نیویارک ټایمز آرټیکل ووایې نو موږ دا ګانا م ویلی چې شپه ده د نکروزو جینکې تنبل وهینه جونې دا ګانې موږ لګو دا لګوي دا اوس د دې خبرې موږ ناوې سره روانه وه مخکې دغسې جنکیانې وې شاته اول ناوې لاړه هغه دغسې بدل وویلې چې ودې خیال که جاوې ورو ورو ساروانه ودې لرې ګوره موږ دا ناوې دغسې مچو کړله ګوره تاسو اوپن مایندډ یې صحیح زموږ مایندډ چې دا کلوز دی زموږ د خلکو اوپن مایند خبره نه ده عصري بچي ادي تعلیم کوئ ځان دغه شیان تاسې هم ځان ته وغواړئ شرم دا دی ادي امباني ګډېدا راتلله لمباني سره هم سیالي ده که نه والکه امباني چې زموږ د ترورۍ زوی دی او خپل کار به خدای د کور نغرې وران کړي نه اتې بس دا یې که یارونه اتې بس اتې باید چې داسې بل د ملګري واده دی که نه دا ټولې بدل به یا به ناوې په بسم الله قدم راواخله یا ودې خیال که جاوې ورو ورو ساروانه ودې لرې لارې بیا ګوره چې بیا په واده کې څومره خوند دی ډاکټر چې کله زما واده که نه پېښ او د تا سره نو بس زه به تا ته چې ډاکټر د کوم وګانې دې په خیال ورلکه ډاکټر ګوره ستا دوه اکاونټ دي هغه بل اکاونټ کې ما سره فالو دې اکاونټ کې نه فالو نو دلته هم فالو که که نه والکه دلته خو ما فالو کړې خو ته ماله فالو بیک راکړه مړه اوله پور مې ته ښه لایبونه شیر کړي بل اکاونټ ته اکاونټ خو پرایویټ ده والکه ستړی مه سې دا تاسې ناوې څنګه راولئ دا دې تاسې ناوې داسې داسې خوشحاله یې که دغسې ټولې ګډېږي راګډېږي نو په دغسې په نیویارک ټایمز کې دا تاسې څه داسې ناوې راولئ دا د کوچانو ناوې خو څه خپله ناوې راولئ کوچان بیا هغه په نیویارک ټایمز کې راسي آیا تاسې د کومې ناوې خبرې په نیویارک ټایمز کې راغلي نه والا دا خو نړیواله رسنۍ کې ګوره د کوچانو لونګۍ راغله والا دا خو ډېر غټ کار شوی دی د کوچانو والا ډېر غټ پوهېږې ته خو هوښیار سړی دا نو غټ کار نه ده سوی چې د کوچانو خوشحالیانې په نیویارک ټایم کې راځه صابره سیالي شروع سوه صابره چې د دا د زوی واده به په مشرق کې راسي که نه د موږ ودونه خو په نیویارک ټایمز کې راغله تاسو غټ خلک یې مړه موږ خو واړه خلک زموږ چېرته راځي موږ صابر دی راغی تاسې چپ سئ د ما چېرته دا د ما د ورور واده اوسو په نیویارک ټایم کې راغی که د ما او د تا واده اوسي په دا مشرق کې او جان کې به راسي که نه ولې ماشاءالله ماشاءالله مبارک والا خسته واده شوی ده مبارک دی او مبارک ناوې او شاو د خدای پاک ډېر عمر ورکړي ډاکټر ډېر مبارک شه ماشاءالله ډاکټر صاحب ورکه شولی اواز دې بند شو د چټکال راځو او چې دا چې زنګ باندې
تاسو ښه یو ورونو ډاکټر ډېره مصروفه شکر ښځه د ده. الله کرم دې ته خیر وره مننه خیر اوسه دا د چا واده تېر شوی دی چې دوی پوسټ کړی دی دا چې ته دې یا به فامیلی یا به چې انډیوالانې چې دې خو دا په ټیک ټاک کې دا واده چې دی که نه دا ډېر په ټرینډینګ کې دی تاسو به یا کتلې یا به هم نه یې کتلې ما ولا کوم لیکلی دا نن شوی دی راکتې دوی سره دا زما ولا ما بېګا ویډیوګانې وکتلې د دې واده نه ولا ما نه دی وعلیکم سلام ستانګیا سلامت ډاکټره چېرته لاړه؟ ډاکټره بیزي شوله رینګ ورته رالو وروره ډاکټره خو موږ ته چې وړه ښکاري خو دا وړه نه دا ډېره غټه ښځه ده دا د په تل کې چې د سینیټران د امریکا چې کوم غټ سینیټران دي ولا د هغې نه انټرویو اخیستې ده هغې سره کښېني پاسي دا خو چې دلته موږ ته ټایم راکړي دا غټه خبره ده خو چې څوک یاره وختي خبره ده زما ورسره تقریبا اته 9 کاله وشو خپل دغه په خپل ځای که نه خو نور دی له چې خدای پاک کوم عقل ورکړی دی کوم شعور کوم تعلیم یې ورکړی دی څه ویم که داسې بله پوښتنه وکړي ماشاءالله حاضر دماغه ده حاضر دماغه پوه شوې بس خولې نه لږه دغه ده کمزورې ده خو نوره یاره غږ یې مه کوه زمونږ یې د کنځلې هم ډېرې خوښ دي یاره دا پښتانه ورته کنځلې کوي مړه ټوله ورځ ستا خور مور او خور یې څه ګناه کړې ده والله ګوره داسې کار دی دا بل ورځ هم یو ګفټر هغه په لایف کې ناست و خفه وایي ما ته چا کنځلې وکړې که نه مې دا څوک چې کنځلې کوي مطلب انسان چې څنګه هغه ته هغه شانتې بل سړی ښکاري چې کم سپک سړی هغه ته به بل سړی سپک ښکاري پوه شوې نو هغه د هغه تربیت دی د نور څه نشته دی الله دې ورحمېږي یارانو امین الله ډېر خراب شوي دی پښتانه ډېر لرې وتي وروره دنیا کم سر ته لاړ او پښتون په کم ځای ولاړ دی پښتون ډېر په ترقۍ دی پښتون یو ته وایي ته افغان یې بل ته وایي ته ګل مرجان یې خو دغه بې عقلي ده که نه دا ګوره پنجابیان چې دي که نه که د انډیا دی او که د پاکستان دي صحیح ده چې میلو شي هغه وایي چې موږ یو موږ پنجابیان یو پوه شو دا نشته دی چې ته د هغه ځای موږ د دې ځای نه چې سندیان شو هغه مو وایي چې موږ ټول یو سندیان یو پوه شو خو زموږ د پښتنو کې بس دا خبره چې دا نه وایي چې موږ ټول یو پښتانه یو بس دا وایي ته د هغه ځای او زه د دې ځای ما نو په دې باندې دا پښتانه لږ پاتې دي کنه هغه محمود غزنوي کول چې پښتانه یو ځای شي په دنیا باندې به حکمرانی کوي وروره پښتون نه یو ځای کېږي پښتون د پښتون اتفاق نشته ډېر زیات دی بېکاره پښتون ته بس کنځل ښه په ټایم چې راوخېږي ته به پرې سلام واچوې به دې خور مور وکنځي بالکل همداسې ده خدای دې په موږ رحم وکړي یاره بس امین کې امین کې ډاکټرې و ډاکټرې دا ډېره مقبوله ښځه ده وعلیکم السلام قسم په خدای دا تاجک دا ازبک دا پنجابی دا هزاره دا پشهی که دا یو بل ته کنځل کوي نه یو قسم نه کوي بس صرف پښتون خور دې ښکته مور دې ښکته یا بل اوس ما پسې چا ویډیوګانې خېجولې دي پوه شوې خور او مور او دغه هر څه راپسې یاد کړي زما تصویر یې لګولی دی ما ورته انبکس وکړم مین مرضي دې خپله څه کولی شي وکړه په ویډیو باندې څه شی کې بلاک ورکوه تر بچیه بلاک نه داسې دی چې زه یم چې نور یې خېجولی شي ورته نور هم ور دغه کړه